په کښتونو کې د خاورې د لندبل معلومولو اسانه طریقه تاسو ته درښیو. د مځکې پر مخ به د 3 څخه تر 10 سانتۍ پورې په دغه اندازه کې به خاوره لږ کیندئ چې خاوره مو وکیندله. وروسته د هغه خاورې څخه یو څه اندازه را اخلو، په موټ کې یې نیسو. ګوره د دغه خاورې څخه دا موټ را وشنل. اوس یو څه اندازه د دې څخه را اخلو، دا په موټ کې ټینګه نیسو، داسې موټ کوو چې کله مو موټ کړله بیا د لاس یې لکوو. که دا داسې موټ پاته سول، دا اوبه لري، دا کښت اوبه نه غواړي. او که چیرې دا داسې سره ورژېدله نو هغه اوبه نه لري، وینې چې خپله ورژېږي. او چې ته داسې خاوره را واخلې موټی کې هغه دغسې پاته سي، دا اوبه لري. نو دغه د اوبه د معلومولو او د مځکې د لندبل د معلومولو اسانه طریقه ده. د دغه څخه استفاده کوئ، انشاءالله د اوبه خور سیستم به تاسو ته ډېر اسانه سي او سر به مو ورسره خلاص سي چې څه رقم د یو مځکې لندبل معلوم کړو.